د جارسدې دا درې واړه وروڼه څه کړل د دنیا نه لاړلو د یوې خور په وجه باندې دا د دنیا نه لاړل ملګرو دا د چارسدې درې کسان دي د دې یو خور وه چې په بنو ته واده وه او په بنو کې د جنۍ خاوند نه دی هغه ډېر زیات ظالم و په دې جنۍ باندې ظلم کولو نو دې وروڼو یوه فیصله وکړله چې موږ د خپله خور راولو چې نور د ظلم نه بچ شي دا ظلم پې نور نه کوي ملګرو نو دوی یوه فیصله وکړله چې دوی کله روان شو بنو ته چې څنګه رسېدلی دي نو دې کسانو ورته پلین جوړ کړی دی دوی دا کومه اوښه چې د دوی ورته پلین جوړ کړی دی او ایسته کې چې دوی څنګه بنو ته رسېدلي دي نو درې واړه وروڼه یې څه کړلي ایشتلی دي او د هغه نه پس چې دی نو یوه ښځه پکې هم لګېدلې په هسپتال کې ده او د بنو یو کس پکې هم لګېدلی دی د هغه نه پس هم بیا د کس چې دی نو دا تښتېدلو خو بیا د پولیس ته چې دی سلام پېش کول دی چې هغه ډېر زیات کوښښونه وکړو او ملزم یې څه کړو ګرفتار کړو په هغه ټایم باندې او هغه کاروایي یې شروع کړله ملګرو دا واقعه په چارسده کې راغلې وه چې درې واړه وروڼه څه کړي دي دنیا نه تللي دي او ملګرو تاسو راشئ که نه چې د هغه د خور هغه حالات اوس وینئ که نه چې هغه وروڼه چې تللي دي د هغه خور هغه حالات وینئ یا سړی ډېر زیات خفه شي که نه چې یو داسې قاتلان راوځي هم ظلم کوي او سړی ډېر زیات خفه شي ملګرو ویډیو د نور ملګرو